په قرآن حفظ نوکری نشته ده زمونږ سرکار له خو لسم پکار دی مري مننه په خیر هم پښتانه مري او په شر دي پښتانه مري چې دا د دنیا جنگ ده نو دنیا خو پکې نه مري که لر دي پښتانه مري او که بر دي پښتانه مري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول خو دغه خدای بخښلي چې ډېر ښکلی پروګرام جوړ کړی ده په دوه باندې او ډېر مشران استادان ناست دي ډېر مشران استادان ناست دي په دوه مخ چې شعر وینا داسې آسان کار خو نه ده خو یو څو شعرونه به ووایو. دې میراتمړي خو څه غم پکار دی دې میراتمړي خو څه غم پکار دی د زړه پر هر لمې مرهم پکار دی د پښتنو خو بدبختی دغه ده چاله ټوپک او چاله بم پکار دی د پښتنو خو بدبختی دغه ده چاله ټوپک او چاله بم پکار دی. عارف سلطان صاحب په قرآن حفظ نوکری نشته ده زمونږ سرکار له خو لسم پکار دی. مننه په قرآن حفظ نوکری نشته ده زمونږ سرکار له خو لسم پکار دی. زر کاله عمر د ګیدړ نه غواړم د ازمري عمر مې کم پکار دی. زر کاله عمر د ګیدړ نه غواړم د ازمري عمر مې کم پکار دی. او اجازه څنګه پسې منډې وهي چاله درهم د چا دینار د چا درهم پکار دی. او د غزل چو شعرونه دي چې ودې وینم وار وکړه جناب چیرته روان شوې چې ودې وینم وار وکړه جناب چیرته روان شوې دا حال مې د پتا پسې خراب چیرته روان شوې. او د ښکلي مخ کتلو که ثواب وي بیا خو کېنه د ښکلي مخ کتلو که ثواب وي بیا خو کېنه چې وګټمه څه ناسه ثواب چیرته روان شوې. او چې تا به ډېر ګټلی یم کما د کلي خانه چې تا به ډېر ګټلی یم کما د کلي خانه راځه چې سره کینو په حساب چیرته روان شوې. چې تا به ډېر ګټلی یم کما د کلي خانه راځه چې سره کینو په حساب چیرته روان شوې. او اجازه راته وایه زه دې پرېښودمه چاته اجازه ته په شان لکه نواب چیرته روان شوې. والسلام.